بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو ګرانو او عزتمندو پښتنو، ستاسو سره یو دوه خبرې شریکول غواړم. سبا 21 فروری ده او دا په ټوله دنیا کې د مورنو ژبو په حواله سره نمانځل کیږي. د خوشقسمتۍ نه مونږ پښتانه په دې ویاړو چې الله تعالی په مونږ باندې دا احسان کړی دی چې یو یې په پښتنو کې پیدا کړي وو، او چې په پښتنو کې پیدا شوي نو لازمه خبره ده چې مسلمانان هم یو، ځکه چې پښتانه بل هیڅ یو مذهب نه لري بغیر د اسلام نه. پښتو له الله تعالی ډېر څه ورکړي دي. د ټول نه لویه خبره خو دا ده چې د دنیا ټولې ژبې صرف ژبې دي، که په نامه باندې یادې کړو انګریزي، پنجابي، اردو، فارسي، عربي، دا ژبې دي. خو پښتو هم ژبه ده او هم یو آیین دی، دستور دی، یو ثقافت دی، د ژوند تیرولو یو طور طریقه ده. په دې د دې ژبې په اهمیت او افادیت باندې په ټوله پښتونواله کې خبرې کیږي، تقریبات نمانځل کیږي، واکونه کیږي، ژوند کیږي، ملګري پې د خپل سیمې د خپل عقل او پوهې په حواله باندې خبرې کوي. مشران، عالمان د دې په اهمیت باندې ټول قام خبرې. سبا هم په دغه 21 فروری هم د دې نړیوالې ورځ د مورنو ژبو د نړیوالې ورځ په تناسب سره په بټخیله کې د مرستیال لیکوال مل ملکخند د سوري لاندې د تحصیل د ټولو ادبي او سماجي تنظیمونو په اشتراک سره په ملکخند پریس کلب بټخیله کې یو وړوکی غوندې تقریب او یو واک کیدونکی دی. زه هیله لرم چې څومره مینوال دي د خپلې ژبې سره، د خپل قام سره، د خپل ولس سره، د خپل ادب سره، د خپل کلتور سره مینه لري، نو یقینا چې هغوی به په خپل درانه راتګ دا ناسته نوره هم خوندوره کړي. ستاسو ډېره مننه.